بزخورهم خستا خورهم ستا په ملوکیشن دی واته ستا کوستا خورهم استاګه ټول لګیا دي لالا باندې ډانس وکړه لالا باندې څنګه ډانس وکړه لالا باندې څنګه ورته ډانس وکړه لالا باندې ډانس وکړه. السلام علیکم. نادیا ګل یو نوې د پښتو ټیک ټاکر ده او دا اول ځل په ټیک ټاک باندې په لایو ویډیو باندې راغله. دی خو راوړي بې غیرته تاسو ته ناسي لالا باندې ډانس وکړه لالا باندې ډانس وکړه لالا په ډانس تاسو نه دی کتلې. یو هلک دی چې وحید دورانی نومې دی او نادیا ګل وحید دورانی سره ټیک ټاک باندې په لایو ویډیو کې راغله. بیا به راشي خیر دی ان شاء الله. زه بیا به ښایسته مست ډانس وکړم. سمندر په غاړه باندې کېنه مو دي ته به زه ډانس وکړم. د وحید دورانی د ولی الله ټیک ټاکر سره بالکل نه لګي او یو بل پسې ویډیوګانې جوړوي او یو بل ته په لایو کې کنځلې کوي. انا بزخورهم خستا خورهم ستا په ملوکیشن دی واته ستا کوستا خورهم استاګه مکه چاپیا. نو د دې په وجه باندې په نادیا ګل پسې هم خلکو ډېرې بدې ردې او ویډیوګانې جوړې کړې. یو خبره ده نادیا ګل ستا په شان ډېرې ټیک ټاکرې راغلې خو د خپل عمل د وجې خلکو ورسره ډېر زیات بد وکړل. دورانی ډېره مننه یو جهان مننه دومره ریسپیکټ دې راکړو دومره عزت دې راکړو ډېره مننه. چېرته غې بچې خو ته لاړې دوله ګل والله دومره ښه انسان دومره ناس انسان دومره ښه عزت دومره ریسپیکټ په دې غونډ ټیک ټاک کې قسم دی وحید دورانی زنده باد. ټیک ټاک باندې راتل او خلکو سره خبرې او ویډیوګانې جوړول ډېر آسان کار دی خو همیشه انجام یې ډېر زیات بد وي. بس ما تا ته نه ویه تا زما خبره نه منې دومره خبرې دومره ښې خبرې والله چې زه وایم چې زه بل چا سره لایف نه راځم چې راځم نو کله راځي سړو کې به صرف وحید دورانی. زمونږ په معاشره کې ډېر زیات بد خلک اوسېږي او داسې خلک ټیک ټاکران ټارګېټ کوي او سپیشلی زمونږ خویندې. دا خپل ایډې باندې دا هغې دا ریسپیکټ د وجې زه خپله روټۍ نه شم کولی چې کور ته یې راولم روټۍ ول وکړم یا داسې هماغه ریسپیکټ د وجې ترې سودو کېښودو نو په دې کې دې خپلې پارټي بازیانې دي د دې خلکو. بله ښه خبره دا ده چې نادیا ګل وویل چې ما په ټیک ټاک باندې لایو ویډیوګانې پرېښودې. ټیک ټاک یو لعنت دی او ځان د دې لعنت نه وساتئ. په لایو باندې مه راځئ خپل ژوند تېروئ الله دې ستاسو مل شي. سپینې خبرې چینل سبسکرایب کې د الله په امان ایمان مو نصیب شه.